ملا یعقوب مجاهد د یو منظم مجهز او پیاوړي پوځ جوړولو ته ژمن یو. سلامونه قدرمنو لیدونکو، ښه راغلاست درته وایم. د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب وایي چې افغان پوځ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او د اسلامي امارت د یو منظم مجهز او پیاوړي پوځ جوړولو او د هغوی د ظرفیت لوړولو ته ژمن دي. نوموړی وایي که افغانستان پیاوړی پوځ ولري، هیڅوک به پر دې هیواد د یرغل ته زړه ښه نه کړي. په ورته مهال کې نوموړی وایي چې اسلامي امارت په نورو هیوادونو کې د مداخلې اراده نه لري او د خپلو اصولو او ارزښتونو په چوکاټ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښه تعامل غواړي. بلخوا بیا د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي چې پر افغانستان د امریکا تر یرغل وروسته هیچا داسې فکر نه کاوه چې څوک به د امریکا خلاف مقابله وکړي، خو بالاخره امریکا افغانستان کې ماته وخوړه. بلخوا په کابل کې د عملیاتو پر مهال یوه کوره و حموي ټانګونه ترلاسه شوي. د کابل د امنیه قمنداني مسؤلین وایي چې د دویمه امنیتي حوزې له مربوطاتو څخه یوه حموي ټانګونه ترلاسه کړي دي او د امنیه قمنداني ویان خالد زدران په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ټانګونه د کابل ښار د دویمه امنیتي حوزې اړوند په یوه سیمه کې ترلاسه کړي دي. د زیاته کړې ده چې دغه وسایل امنیتي ځواکونو د چاڼیز عملیات په بهیر کې له یو کوره پیدا کړي دي. سرپرست حکومت څو ورځې مخکې په کابل او څو نورو ولایتونو کې چاڼیز عملیات پیل کړل او تر اوسه لا دوام لري. د اسلامي امارت مرکزي ویان پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له خلکو وغوښتل چې دولتي وسایل دې په خپله خوښه حکومت ته تسلیم کړي. هغه زیاته کړه که دا کار وشي نو کور په کور د تلاشي لړۍ به ورسره هم پای ته ورسیږي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.